ټولنیزو رسنیو کې د متادینو په اړه د امریکا غږ مرکې غبرګونونه پارولي. د امریکا غږ په نوم رسنۍ د یو کس یو اړخیزه کابو 2 دقیقې مرکه خپره کړې. ظاهرا مرکه کې یاد کس له روغتون را تښتېدلی متاد معرفي شوی او یاد کس متادینو روغتون کې له درملنې سره ټکوي او وایي چې هلته اسانتیاوې نه وې او زندان ته ورته و. خو د دې غږېدونکي متاد پټ مخ، نویو جامو، څادر رنګ تورو بوټونو، پاک پکول او علمي غږېدا شکونه پیدا کړي. د دوی نه کله شفاخانې ته ولاړ شي، اول خو دوی سلب اعتماد دي د شفاخانې د پرسونل لخوا نه چې د یوه ګوګړه خوله کې ورسره ګیر کې بس واهل دي ډبول دي. تاسې ته مانه ښه پوهېږئ چې په روانشناسي کې سلب اعتماد څومره یوه شدیده ضربه ده د انسان روان ته. ټولنیزو رسنیو کې ځانګړي ډول په ټویټر او فیسبوک کې یا د مرکې پراخ غبرګونونه پارولي او یا د مرکې تمثیل یاد کړی او زیاتوي چې مرکه کیدونکی د امریکا غږ خبریال دی. په ټویټر کې یا د ویډیو باندې 460 کسانو تبصرې کړي. کابو ټولو یاد منفي پروپاګند غندلی. یاد ټویټ ته د ټولنیزو رسنیو فعال شفیع اعظم لیکي چې دا اوس ژورنالیزم شو. اول مو ویل طالبانو په لسوخته کې له پله لاندې د پوډریانو کورونه وران کړل، اوس وایي چې پوډریان روغتون کې خفه دي. نو معتاد چې له نشو لرې کړي خامخا به خفه وي. هغه ناروغ ناپوه دی، کټ مټ لکه غلام چې د بادار له غېږې لرې کړی. هغه د غلامۍ زاړه یادونه یې یادېږي. روح الله عمر الافغانی په نوم یو بل تن یاد ویډیو ته لیکي چې دا د وړیو څادر، رنګېدلي بوټونه او په پاکو جامو کې دا اکټر متاد چې د امریکا غږ کارکوونکی دی خلکو ته نصیحت کوي چې متادین علاج ته مه پرېږدئ چې نفسیاتي ناروغه کیږي. رحیم سکندر یاد ټویټ ته تنزیه انداز کې لیکي چې اسلامي امارت د دې متاد خبریال رغولو کې پاتې راغلی. مسلمان امریکایي استاد جبرائیل عمر ټیموټي ویکس یاد ویډیو ته غبرګون کې لیکي یاد رسنۍ له پروپاګند څخه بل څه نه خپروي. دا رسنۍ د امریکا د استخباراتو لخوا کنټرولېږي. هغه تبلیغات چې دا رسنۍ خپروي د افغانستان امنیت او سوکالۍ ته زیان رسوي. د غبرګونونو په دوام دکتور عبدالحی قانت یاد ټویټ ته لیکي زه به د هغې رسنۍ څخه شکایت ونه کړم کومه رسنۍ چې مستقیم له امریکا تمویل کیږي. په افغانستان کې د امریکا اشغال د نشهیي توکو اصلي سرچینه وه. څوک تمه لري چې امریکایان د افغانستان مثبت انځور ښکاره کړي. د رسنیو مخکښان وایي هغه رسنۍ چې له بهره تمویل کیږي هغوی افغانستان کې له منفي پروپاګند او افواهاتو خپرولو او تخریب بل کار نه لري او یوازې یادو کارونو ته یې ژورنالیزم ویلی.